بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د نننۍ په ناسته کې موږ سره د علي پوها او یو ښه دانشور چې د پښتو د دانش امین دی او ځوان ارشد علي صاحب موږ مدعو کړی دی. دو سره به د غشو په اړه خبرو کوو ځکه چې دو یو حال کې د غشو ټورنمنټ ښه دی. نو ټولو نه مخکې به زه د ارشد علي صاحب ډېره مننه کوم چې هغه موږ له خپل په قیمتي وخت کې وخت راکړ. مننه چې باسط خان ستاسو چې تاسو موږ دلته وغوښتلو او موږ نه د سوال جواب تپوس کوئ، نو نن موږ ستاسو په دغه کې حاضر یو. جي زما لاولنۍ پوښتنه بیانه دا ده چې د غشو لبه چې ده دا کله نه پیل شوې ده؟ دا لبه چې دا د افغانستان نه شروع شوې ده. د افغانستان بادشاه محمود غزنوي چې د هغه په وخت کې هغه یو لښکر و، مضبوط لښکر و. هغو به دا لبه چې کوم دی هغې دپاره هغو به تیاری کو او په دې باندې دا به د هغو یو دغه به کو. نو 11 حملې هغو کړې وې. په 11 حملو کې به هغو تیاری کو. نو دا د هغو یو لکه د هغه دور دا لکه اوس دې دور کې چې موږ کوم ټوپک او دغه استعمالو، لکه په هغه دور کې د هغو به دې سایډ ته چې کوم دی یو پټه لګېدل وه، په هغه کې به دا تیران پراتو. نو په دې کې چې کوم دی موږ اوس دا لبې کو، نو دا غشې چې کوم دی توپرې دا الټه سایډ ته او دا ډېر اوږد دی، نو دا لږ کم و. نو په دې باندې چې کوم دی هغه په لرې فاصله کې چې کوم دی په دشمن باندې به دې سره وار کو او دشمن به یې وژه، ځکه چې دا ډېر سخت تیره به. او دا کوم چې لینده ده زموږ جي دا خو لږه اوږده ده اوس، نو هغه ټایم کې دا لږه کمه وه، وړه وه، تقریبا 5 فوټ کې وه ده. نو په دې به هغو وار کو، نو دشمن به یې دا کو چې کله به نږدې دشمن راغی نو هغو سره به توره ډالو، په هغې به هغو دا کو. نو بیا د هغې نه رستې کله چې زمونږ پښتانه په دې سوات کې په دې دغه نه چې کوم دغه شو، نو هغو د دې نه زمونږ ثقافتي کیل چې نه دغه کړ. نو بیا زمونږ د هغه د سوات نه زمونږ مشران چې دلته راغله، نو هغو ځان سره دا خپل دغه چې کوم دی دلته راړل. نو بیا دا کیل چې کوم دی بیا زمونږ په بډرام کې چې کوم دی موږ دا شروع کړو. ابا جان ستاسو د دې وینا مطابق دا لبه چې دا په افغانستان غزنوي کې پیل شوې وه او د محمود غزنوي چې کوم لښکر و هغو به بطور مشق دا کو، ولې چې ټول عمر خو جهاد نه کېږي، جهاد له یو خاص لښکر به لېږه او کله جهاد چې نه کو نو هغو به شاته خپل چې کوم فوجي مشقونه هغه به کول. ها بیا تاسو وایئ چې دا لښکر چې کله سوات ته راغی نو هلته څه سواتیان چې کوم مشران هغه پاتې شو او دا دغه د لښکر نه جدا شوي خلک وو، نو هغه مشق چې دی هغه د فوجي چې کوم مشقونه هغه کول. نو بیا دا چې کوم لبه دا بل نسل ته منتقل شوه او هغو یو کلتوري لبه په طور پر ځان سره واغسته. ستاسو وینا مطابق دا خبره. ها بیا تاسو ماته دا ووایئ چې دا لبه د سوات نه د علي ته څنګه راغلې ده؟ لبه چې د سوات نه علي ته راغله، نو په دې کې زمونږ د علاقې کې 2 کلي وو. یو کلي ته ویلی چې پاشتو او دویم نوګرام. په دې 2 کلو کې چې کوم دی دا لبه هغو شورونه هغو جوړه کړه، هغو شروع کړه چې نور خو هغه ځای نه خلک متاثره شي، څه ذهني تیار به نو، خو دا 2 کلي تیار شو. نو دو دا لبه شروع کړه، بیا دا لبه جاري وه د دو د هغې سره. بیا زمونږ دا لبه چې کوم دی په دې نوګرام باندې بیا تاو شوه. په هغې کې زمونږ د غټ کلو نومونه چې کوم دي زیات په هغه ټایم کې د 2 کلو به دا لبه ډېره زیاته کوله. یو ته ویلی شي پوکل چې د هغه ځای خاني وه او ډېر غټه خاني وه. په هغه ځای به چې کوم دی د هغه ځای کې جرګې او نور د دنیا څه دغه به کېدل چمونه وو. نو دا کیل چې کوم دی هلته کې به ډېر زیات و. او بل زمونږ د کاسۍ جي کاسۍ کې خو هم درنه خاني وه. د هغه وخت به په دې کلي باندې لار تل وه، نو دا خلک پته په دې لارې باندې نو ډېر زیات دا به په دې ژمي خیر هغه ټایم کې خو به ډېر زیات اوږده به 6 میاشتې به تقریبا دا کیل کېده. او بیا به په هغه چمونو باندې دا لبې کېدې. د 2 کلو دلته دا لبه اول راوړله. د نوګرام او د پاشتو نه علاوه بیا چې راغله نو د پوکل او د کاسۍ لبې به وي. بیا د هغې نه علاوه دا لبه بیا ریته شوه جي، بیا غوزانو باړی ورته وایي، بیا روبکنۍ ده جي. بیا د نوګرام کې خو جاري وه جي، شورونه خو راغل وه. د هغې نه علاوه بیا راباد کرګونه جي، بنه شوه جي، کاسۍ شوه. دا اوس دې وخت کې زموږ په دې سنټر علاقو کې دا لبه کېږي په هر سیزن کې جي. سیزن مقصد مې دا دی چې هغه وخت کې خو جدا حساب و جي، د خلکو خپل یو د دې ضیا مدن دا برابر و. نو هغو به خپل هغه 6 میاشتې لبه په ژمي کې به شروع شوه. بیا به ورته هغه ټایم کې هغو به موږ ته به دا ویل وسوي چې دا به د سینځخې قړه پورې به دا لبه وه. نو هغه ټایم کوم دی جي دلته اوس چې موږ نالونه کو
نو دا به چې کله کول نو په دې کې چې هغه نال ټایم کې سینځخه چې اوبو کې قړ وکړو دا لوبه بندېده دا لوبه به جاري وه اوس دې ټایم کې چې کوم دی چې موږ دغه نږدې څومره کلي چې دي دې سره مینه ساتي او دا لبه موږ جاري ساتو نو دا لبه بیا یو ټایم کې ختمه شوه جي په 2005 کې ځکه زلزله وشوه دلته کچه کوټې وې ټوټل د خلکو ورغښتلې نو زموږ دا لبه چې کوم دی یو قسم ختمه شوه ځکه زموږ ذهن دې نه بدل شو هر سړی متاثره شو د خلکو غمونه وشو نور تکلیفات بیا یو تنظیم والا راغی چې هغه ته ویلی شي سنګي تنظیم جي او هغې کې زیات د لبې ژوندي کېدو لپاره زموږ د بیارۍ اقبال خان چې عرف ګلجي دی هغه تنظیم والو ته وویل چې دا لبه زموږ د ثقافت دی د مشرانو لبه ده نو دا ختمه نه شي نو هغه دې دپاره هغوی یو ټورنمنټ شکل کېښو د دې نه مخکې به ټورنمنټ نه وځي اولنی ټورنمنټ چې کوم دی سنګي والا کېښوجي او په وینا د دې ګلجي خان د ارشد علي صاحب د وینا په مطابق دا لوبه چې علي ته راغله نو ټولو نه مخکې د پښتو خلکو دا راوستې وه ولې د پښتو خلک خپل زوړ کلتور سره نښتي خلک دي هغوی نه وروستو دا لوبه چې دا کس ته راغله او بیا چې کوم پراپر علي ده موجوده دې وخت کې چې کوم سنټر علي ده د دې خلکو اپناو کړه د ارشد علي بیان په وینا مطابق دلته د کیلو خانه دې لا فروغ ورکړ چې کوم پوکل او پکسۍ په نوم یادیږي خو د شاتنه صدۍ کې دا لبه خانانو په سرپرستۍ کې شوې وه یا چې کوم ځاني کوم کلو چې دي هغه خپل په مدد آپ دا لبه مخې ته بوتل وه په کال 2015 کې یو غټه زلزله په علي په سیمه کې راغله وه چې کوم کې د نورو نقصاناتو سره سره دې لبې ته هم نقصان ورسېده خو بیا د ارشد علي صاحب د وینا مطابق دلته یو NGOز سنګي په نوم چې کوم دلته یو خان د وینا مطابق د دې کلتور د محفوظولو په لارې د هغې لا یو ټورنمنټ په شکل کې دا لوبه دوباره شروع کړله خو د دې شلو کالو راسې دې منځ کې د کلیو چې دا لوبه بیا شروع کړه خو خپل منځ کې کوله 2025 کې ټول نه مخکې ارشد علي صاحب په دې زمن کې لاولنې د مقامي کس دی چې د یو ټورنمنټ په شکل کې دا لوبه شروع کړه او دا یو ډېر کامیابه ټورنمنټ دوی خو دی اوس به دوی سره د ټورنمنټ په حوالې سره خبرې کوو چې دا ټورنمنټ خیال دوی ته څنګه راغلی و دا دوی دې کې کومه ټیمونه چې دي هغه څنګه داخله اخیستې وه دې سره نور څه سرکاري سرپرستي وه که نه که زمونږ چې کوم ضلع یا تحصیل انتظامیه د هغو دوی سره مرسته کړې ده که نه ده او نورې ډېرې خوندورې او گپ شپ به دوی لګو علي صاحب تاسو د دا ټورنمنټ خیال څنګه راغلی مننه تاسو سوال وکړه د ټورنمنټ باره کې چې ما په 2025 کې اوس کوم ټورنمنټ چې ما ایښودی دی نو دا ما په دې شکل باندې دې له دا دغه ورکړه چې دا ټورنمنټ موږ دوه کلي لبې کوو جي نو په دې کې د ټورنمنټ ما ځکه کېښود دې کې زموږ زیات کلو لبه ونه کړله نو دا خو زموږ ثقافت دی هغه کسان یو څو خولکه چې بهی زموږ لبه ولې ونه شوله نو ما هغو سره دا مشوره وکړه او یو دغه مې کېښو میټینګ هغې دپاره دا ټول ټیمان مې وغوښتل ټول کلو خلک چې زه تاسو لپاره یو ټورنمنټ ایږدم او ښه ټورنمنټ ایږدم چې زموږ دا ثقافت چې کوم دی دا ژوندي نو ټولو کلو چې کوم دی یو ځای شو جي او په دې خاص میدان کې موږ هغه ګراونډ کې دا دغه کیل هغو مخامخ کېناستله هغو دا مشوره وکړه چې ډېره ښه ده ما هغه ټورنمنټ کېښو جي او په دې هغې کې هر انتظام چې کوم دی د ټولو په تعاون سره هغو خوشحالۍ سره موږ د هغې انتظام وکړ او ټورنمنټ په هغې کې چې دا لبه به د ماسپښین 2 بجو نه شروع کېده چې شپې 11-12 بجو پورې هغې کې د بجلۍ انتظام موږ هم وکړ د اوبو انتظام وکړ مکمل هغو له سهولت موږ جوړ کړه چې دې کې چا ته څه پریشاني نه نو هغه ټوټل لبه زموږ چې کوم دی چې فاینل پورې ډېره ښایسته لبه وشوله او ډېر مزدار ټورنمنټ انشاءالله امید ساتم چې د خلکو دا کیل خوښ شوي او د دوی نه خوند واخیستی او دوی دا امید ساتي چې دا ښه شی دی انشاءالله دا به په 2026 کې زه بیا دا ټورنمنټ ایږدم ارشد علي صاحب دې په لړ کې تاسو سره زموږ چې کوم ضلع انتظامیه ده هغې تاسو سره څه مرسته کړې ده تاسو له څه ډاډ راکړ دی تاسو څه اپریشیشن یې راکړ چلېږي چې دلته کې دا کیل دا موږ تاسو ته چې اوس د دې دغه کوو چې بهی دا زموږ په میډیا باندې مخې ته لاړ شي ځکه دې کې زموږ ډېر زیات تاوان نه کېږي نو دې کې موږ سره هېڅ قسمه لکه د نن نه مخکې څومره چې لبې دي موږ سره چا تاوان نشته جي دا ابن مدد آپ جي موږ خپل د جیبه خپل دا لبه دا زموږ یو شوق دی چې زموږ دا دې ته موږ غشي ویو که نه جي چې دا زموږ ژوند دي
اوس دا نورې لبې چې کوم دی ولیبال کرکټ دې ته هر سړي توجه ده او دا کته نه د سپورټس چې کوم دی فنډونه دا ورکوي زمونږ د کیل لپاره څه شی هم نشته الان کې دا زمونږ د نیکونو د وختو دا لبه ده او په دې باندې او قربان شي دي شورونه خو دا د جهاد په شکل باندې راغلي خو لیکن نن موږ دا خپل حق حساب سره موږ خپل غلبه ژوندی ساتو چې دا زموږ حق دغه دی لکه نو موږ سره د هېچا تعاون هم نه جي دا ټورنمنټ چې مو شو جي موږ خپل دغه کوم ټیمان چې کوم خپل هغه تعاون خپل د جیبه موږ دغه کوو دا ټورنمنټ سرته کړ نو موږ سره د ضلعې طرفه یا مثال د علاقه د پوره د دغه طرفه هېڅ انتظامي طرفه موږ سره څه تعاون نشته جي علي صاحب دا راته ووایه چې د نورې کومې لوبې دي کرکټ شو فوټبال شو نورې کومې لوبې دي دغه ټر زموږ نوجوانان زیات راغبه دي نسبت دې لوبې ته دا ستاسو په ذهن کې څه وجه کیدای شي چې دا هغه ټه خلک ولې مایله دي او دغه ټه مایله نه دي جی ستاسو د سوال جواب داسې چل دی چې هغو اوس نوی نسل کوم خلک چې دی جي هغو هغې ته زیاته توجه ځکه دی چې هغې بیټ چې کوم دی په بازار کې میلاویږي او بال چې کوم دی په بازار کې میلاویږي جي زمونږ دا لبه لږه سخته ده په وجه د دې چې دا اوزار چې کوم دی چې دا په بازار کې نه میلاویږي دا موږ به خپله جوړو اوس زمونږ چې کوم دا تیر دی چې دا د دې دا لخته چې کوم دا دا خرابه دی ویلی شي دا په غرونو کې میلاویږي چې بل ځای کې سر نشته دی نه نو دا یو داسې لرګی دی چې دې پسې ډېر مشکلات باندې موږ ګرځو ځکه چې دا چې موږ نشان ولو نو هغه خو زور اخلي جي نو چې دا اوس عام لرګی نو هغه ماتېږي نو موږ دې لپاره دا لرګی جوړو بیا دا کوم وزر چې دی جي دا د ټپس دی دا هم غرونو کې موږ ځو او په ټوپکو سره دا ځان لښکار کوو چې بهی د موږ دا بڼې موږ دغه شي میلاو شي جي او دا توپرې دې ته ویلی شي جي نو دا ډېره پخوانۍ دغه دی جي خو زموږ د یاداشت کې چې کوم دی زموږ یو مصري و چې هغه ته صوبیدار ویلی شو چې زموږ د دې کلي و د کسی کلي نو هغه به دا جوړول جي هغه به جوړول بیا د هغې نه رستې هغه د الله وبخښي هغه وفات شو د هغې نه رستې بیا د مصریانو په دې باندې دا ریسرچ وکړي چې د ګاډو ګوړه چې کوم ده دا واخېسته مصریان اوس دا په خیرات مشین باندې جوړي ډېر اسانۍ سره او هغو چې کوم په لاس جوړول د هغې شانې اوس نشته دی هغه ډېر ماهر و جي اوس دا چې کوم دی چې دا د ګوړې نه د ګاډي ګوړې نه جوړېږي او دا په خیرات مشین باندې جوړي دا مس کې دې ته بیا موږ ویلی شو چې کړه ورته موږ یو دا کړه چې کوم دی چې دا د چترو هغه ډنډې نه هم جوړېږي خو هغې کې چې کوم کچۍ نه چې دا مضبوط ده بیا موږ په دې غشې چې کوم دا کړه واچو په دې کې چې کوم دی دغه سره سورې وکړو او دا توپرې دې ته بیا موږ کلک کړو او دا باڼه نو دا باڼه موږ ځکه اچوو چې دا مثال په طور باندې دا غشې چې موږ پرېږدو نو چې دا ورسره نه نو دا داسې داسې کېږي جي د دې سره دا توله ځي جي بیلنس برابر شي جي او دا زمونږ لینده چې کوم ده نو دا لرګی دی دا چې درې قسمه لرګو نه دا جوړېږي یو وله ده او دویم پستهونې درېیم بیرنج د درې قسمه لرګي نه موږ دا جوړو د دې نه علاوه لرګي نه دا نه جوړېږي نه کامیابي ځکه چې دا موږ راکاږو نو دا درې لرګي چې پر دې لپاره چې کوم دی د مشرانو د وختو دا کامیاب لرګي نو هغه موږ اوسه پورې استعمالو او دا چې کوم دی دې ته جای موږ ویو نو دا خو به دا جی دا خو زوړ نوم خو جي زما د ذهن کې ماله ير دی خو اوس موږ بیلډ استعمالو مخکې چې کوم دی د مشرانو ته پته شته مشران دې ته یو ښایسته نوم به وي او جي هغه مشران ته ټوټل د دې دغه معلوم دی جي چې دا د کوم دغه نه جوړېدل او اوس خو موږ دا د بیلډ چې کوم دی هغې نه موږ دا جوړو جي او دې کې بیا دا موږ دې ته ویلی شو میدان موږ ورته ویو نو د دې د غشې چې کوم دی چې دا د په سنټر کې دې باندې ایږدو جي چې دا موږ کېږدو دا موږ نه کته بره نه ځي جي دا بیا برابر توله کي او دا لینده ده جي بیا په دې لینده کې دا مس چې کوم دی د موږ موټی وو که نه جي په دې کې موږ ځنه دا نشانونه جوړو نو داسې کسان دي چې هغه د ویښت کوم نشان چې دی نه ولي څوک دا مس کې نشان دی څوک دا بره سر ته دي نو دې کې چې کوم دا نشانونه ځانه جوړ کړي هغه دې دپاره چې دا غشې ځینې خلک کسان داسې غش ږدي چې د هغو دا ګوته ورسره خوږېږي نو هغو کراس ږدي بیا دې ځای کې راښکلو کې چې کوم دی چې هغه وجه باندې څوک کته چې راکاږي هغه دا نشان اوچت ږدي څوک چې د دې ځای نه راکاږي دا سینه ورته وي دی نه نو هغه په منځ ږدي او څوک چې د غوږي ورته موږ ویو هغه راکاږي نو هغه په ویښ باندې هلته ږدي او دا د قسمونه دي جي د دې لمبۍ چې کوم دی چې دا تقریبا دغه ده دا لس لیشتې ده جي لس لیشتې ده نو اوس خو موږ دا دغه چې کوم دی دا کیل
په فیته منې شو که نه جي فیته منې شو نو مخکې خو به د مشرانو د وختو به هغه ولندې د اټک ناب کو لکه د ټکۍ او د ټکۍ او د ناستې منځ کې به ولندې وي هغه به هغه لنده وه چې کومه اوږده لنده به په ټول لندو کې هغه به لس لیشتې وه نو هغې سره به نشان کو هغه وخت کله چې اوس رستې دا زلزلې نه رستې بیا دا دغه جوړ شو فیتي ناب شروع شو د لس لندې ناب کړې نو هغې نه 47 فوټ اټک جوړ شو اوس موږ په فیته منې د هغه نشان نه کوم ټکی چې ورته موږ یو هغې نه واخله تر هغه اټکه پورې پنډي ورته موږ یو پنډی پورې چې کوم دی 47 انچ 47 فوټ ناب چې کوم دی هغې نه موږ دا ولو او مشران چې کوم دی هغو به وو لیندونه کول ګزارونه ارشد علي صاحب دا راته ووایه چې کوم دا زموږ علي کې چې کومه لبه کېږي او د نورو یوسفزو په کوم سیمې دي لکه صوابی مردان تورغر دلته چې کومه لبه کېږي هغه او زموږ د کوم لبې ده د دې منځ کې مین توپیر څه دی غټ توپیر څه دی څه فرق دی پکې د غټ فرق دا دی جي چې موږ د تورغر سره موږ لبې کړې وې او د مردان موږ هم دا لبې کتلې دي جي تلي بیا په دربان رستم بانډه کې جي په مردان کې صوابی کې تورغر کې د لبې زموږ ټولې دغه غشي یو دي نوم یو دی خو فرق ډېر زیات دی جي زمونږ غشي چې کوم دی جي دا موږ جوړو تقریبا 11 موټې ورته موږ یو جي داسې موږ ناپ کو د 11-12 موټو نه کو د هغو دي 18 موټي اول غټ فرق د تیر دا دی دویم دا دی چې زمونږ دلته موږ دا توپرې ورته یو که نه جي دا زمونږ مثال داسې دا کړی دی هغو الټه سایډ دی بیا موږ دا یو دغه نه جوړو لرګي نه جوړو هغو 2 خامونه یو ځای کوي بل دا زمونږ ټارګېټ اوږد دی جي زمونږ 47 فوټ دی او د هغو زیات نه زیات 30 فوټ پی جي نو چې ډېر زیات چې 30 فوټ پی هغو ډېر د نږدې نه ولي زمونږ دا لبه چې کوم دی جي په دې پوره زمونږ په دې پښتنو لبو کې زمونږ لبه ډېره ښایسته لبه ده او ډېره ګرانه لبه ده زمونږ نشان لرې دی د هغو نږدې دی زمونږ په نشان کې ډېر زیات ګرانې جي نو دا ډېر ماهره پوه سړی چې کوم دی دا نشان ولي او زی زمونږ لرې دی ځکه جي چې تاریخ تاسو ته زه ویم د مشرانو چې موږ اورېدي دي نو زمونږ دا ګیم کې به جي کم از کم په مخکې دور د زلزلې نه مخکې جي په کوم کلي کې به چې لبه 500 خلک به تماشې ته ناستو مشران داسې وایي چې 500 خلک به ناستو دا د 2 کلو لبه خو چې کوم دی اوس موږ ته زموږ مشران زموږ نیکونه قیصه کوي چې دا داسې تاریخ تېروتی دی چې هغوی موږ به 500 پیالې ویړلې د چې او دا لبه چې کوم دی په مخلوق دی اوس دې زمانه کې هم ډېر خلکو دا د 30 سنه برخ کوم خلک چې دی هغو ته اوس هم د دې معلومات شته چې دا کیله هغو کتلی چې دا د کسی او د رباط مابین کې شوي جي په هغې کې لادن ورته وي په هلته کې د رباط کلي سره لبه وه او د ماسپښین چې کې به 500 پیالې وړلې نو کسانو وي چې پیالې به پکې دروکې شوې دومره ګڼه به وه او هغه ټایم کې به جي د بنه کې سینا جي ورته وایي د هغه بستونه وجي هغه به راتل کچه روډو او د لادنو شاته به ودرېدل خلک په تماشې له راته نو هغه ټایم کې به خلکو دا تماشه کوله نو دا بیا به په لیدکو منې هغه کې بجلی سیسټم نو لیدکي به لګول په هغه لیدکو کې به دا نشانونه ویشتل نو چې 500 پیالې هغې ته د تماشګیرو چې لپاره راړلې نو کسان به څونه سوجي دومره ډېر زیات یو شوق سره دا لبه وه او ډېر زیات مینه محبت هغه ټایم کې به جي اوس خو لږ غریبي ده او خلک مصروف خپل په حالاتو کې خو لبه موږ ژوندی ساتو موږ بیا هم په دې ډوډۍ کې کم از کم زموږ په یو روټۍ کې 20-30 هزار روپۍ په هر ورځ زموږ په دې کې خرچه راځي او دا زموږ کم از کم 2 میاشتې دا کیلیږي د ژمي په موسم کې چوټیانو کې په ژمي کې ځکه کوو چې دا لبه داسې ده چې دا په ګرمۍ کې کېږي نه دا موږ په ژمي کې کوو نو هر 2 کلي چې کوم دی دې کې لبه کوي او ډېر شوق سره کوي مخکې چې کوم دی هغه پکې ته داسې اورو چې پکې به سنډګان حلالول جي او باروان به پکې ته وو نو هغو ډېره ګرانه لبه وه خو بیا هم زموږ په دې وخت کې زما موجوده وخت کې ما چې دا لبې کړي جي نو دې کې 1000 کسان هم کېناستي دي تماشه کې د دې نه زیات هم کېناستي دي او چمونو وخت موږ له هم یاد دی چې هغې کې به مو ډېره ښایسته داسې ګزار به راغی چې هغې کې به چمونه خلکو راقول چې د دې مشر نه ګزار خطا شي تاریخ دی جي او په دې کې دا تاریخ هم دی چې دې کې یو مایره سړی او هغه نه ګزار خطا شو نو هغه ورسره بیا دیوانه شو هغه ته به خلکو وایي چې ګزار هغه ګزار خطا شوی دی په غرونو بیا ګرځېده نو هغه داسې قیصه ده جي
چې داسې وایي چې هغه په دې یو کلي کې جي یو کسو نو ډېر دغه سړی و چې هغه به هغه ټایم کې به خبره به د هغو شي خو هغې ته تیار نه و. کله چې د ګزار په دې مشر راغی که نه هغه چې ګزار ته لاړه نو د هغې نه مخکې هغه راغی چې تا چې کوم لوز کړی و تا چې ویې ما نه منله دا ګزار دې ولګو نو ستا کار تیار دی د رشتې او هغه ستا رشته چې کوم نن تله زه دا در کوم خو که دا ګزار تا ولګو نو کله چې هغه ګزار وکړي چې نه هغه نه ګزار خطا شو پریشر پرې راغی. دا تاریخ هم دی بیا به په غرونو ګرځېده نو خلکو ته به وي چې ما نه ګزار خطا شوی دی. او دا هم شی دی جي زمونږ په دې علاقه کې دی او هغه ته ووی چې که دا ګزار هغه ووی چې قسم یې خوړ ګزار پرې راغی چې زه به دا ګزار ولم هغې سره قسم وخوړم که دا ګزار مې خطا که نو قرآن یې وکړه. نو خلک هغه زمونږ د کلي مشر لاړ جي خان زمونږه د هغه شی واغه ویړه پر ټکی منې کېښو چې تا وویشته هغه وی نه ما قسم کړی د دې پینډۍ نه د دې اټک نه به زه دا ولم. نو خلک حیران شو چې سړي قسم خوړل دی قرآن یې کړ دی او دغې خو ګناه دی لکه دا ګزار لکه دې څه په دغه منځ کې لوی حلا ده لکه فاصله ده دا ګزار به ونه لګي. نو هغه وی نه تاسو ټول سایډ ته شئ زه به دا ګزار کوم او دا به زه ولم. خلکو هغه دپاره دواګانې کولې او خلک خفه و چې بی اوس ګزار به خطا کړي یقین وکړئ چې هغه چې ګزار وکړو هغه نیغه ویشتي ګزار یې ویشتي دي. تاریخونه جوړ دي دې لبو کې تاریخونه جوړ دي جي زمونږ عمر خو کم دی د دې نه غټ غټ تاریخونه دې لبو کې تللي جي چې ډېر تاریخونه موږ ته یاد نه دي خو دا تاسو ته چې کومه بیان کړي جي دا ګزار چې ویشتی دا زما مخامخ خبره وه چې قسم یې خوړلی و ګزار یې لګولی جي. او دا بله خبره چې دا هم تاریخ دی جي چې سړي ګزار خطا کړی بیا په غرونو هغه هم د مشرانو نه موږ اوري چې د دوی د یاداشتو وخت دی. نو دا خبرې چې کوم دی جي ارشد علي صاحب دا راته ووایه چې په دې لوبه کې څومره غاړې چې دي هغه لبیږي څومره لوبغاړي دي 10 دي څنګه چې کرکټ کې 11 پلیئرز دي نو دې په غشو په لوبه کې څومره لوبغاړي لبیږي او بیا د نور رول ریګولیشن څه اصول دي په کوم اصولو باندې کومې طریقې باندې دا لوبه کوي تاسو. زمونږ دا غشو کې چې دا د کرکټ نه مختلف و لکه زمونږ 2 کلو لوبه چې وه چې دې کې به 18 کسان هم یو کلي نه 18 او بل کلي نه شروع نه خلک هغه ټایم کې شوق ډېر زیات و او خلک وزګار و او دا به پابندۍ سره کول نو 18 جوړې وي. د زلزلې 2005 پورې چې دا سلسله چې مخکې تلله دا به 18 جوړې ناستې وي ډېر کم به و نو 14 به وي. زلزلې نه رستې د ټورنمنټ شکل چې وله ورکړي نو هغوی چې دا لبه یو قسم دوباره ژوندی شي نو هغوی راځئ دا هم د کرکټ شکل سره 11 کېړاړن کېنو نو خلک به ډېر شي ټیمان به ډېر شي د ټورنمنټ په وجه. اوس چې زمونږ د موجوده وخت کې چې کوم لبې کېږي مونږ څه کوي چې مونږ چې کوم کلي سره لبې کولې نو مونږ 13 کسان ناسو جي 13 کسان دې کې د 10 نه بره جي او د 18 نه کته جي چې دې کې څوک 2 کلو څنګه چې سم راځي دغه نه جوړی کېني د کلو نو دغه حساب دی جي د ویشتلو خو زمونږ مخکې جي پوخانه دغه سلسله کومره چې دا تاریخ کې دا لبه راغله که دې کې موږ بدلون راولو جوړ نه راځي. دا کیل چې چا راویستی دی کوم وخت نه دی او په کوم ترتیب دی دقه کې خوند دی جي موږ که دا بدلو شکل د دې نو دا جوړ نه خوري. دا شورونه دې دپاره هغو چې کوم دی به 9 بجې کیل شروع کېده او ماښام 5 بجې پورې نو دې کې به 60 سر یې خو جي 60 سر به نو دې کې به چې کوم ټیم مخکې خپل سر ورسو بل به پړو نو دې کې بیا د جوړې دی چې هغه کې بره مشر دی وزیر دی قاضي دی کوټوال دی د کته ته تقریبا دغه 13 چوړو جوړو پورې دغه چې کوم دی نمبر باندې ناستي دې کې موږ ویلی شو چې دې کې راځي یو پاړی وار د ړومبو یو رستو. اوس زما ستاسو کیل دی چې زمونږ وار د ړومبو دی ستاسو رستو دی نو آخري ګزار به تاسو کوئ زه بړمبې ګزار کوم که ما نشانه ویشته تاسو پې د پاسه ویشته ما بل بیا ویشته تاسو خطا که نو ستاسو دا یو ټک لاړ زین شو او زما 2 ټکه وخوتل دا یو ټک په 2 دی یو ټک په 2 دی لګول دي خدا نه خواست ما تاسو مثال مشري کو موږ سره لاندې جوړی ناست دی هغو 2 خطا کړه موږ هم خطا کړه موږ به کته حساب کو چې ټک چا د پاسه دی دې 13 جوړو کې 2 ټیمانو منځ کې د چا ټک د پاسه دی چې کوم ټیم ټک د پاسه و نو هغو ټک سر ته لاړ که هغو مثال 15 دي موږ ایسته 20 دي زمونږ ټک لاندې زمونږ 2 ورغخلی جي ستاسو 15 وختلی سر ته شوي
15 چې وختلې نو دا په ډبل حساب کې دا 10 شو جي. دا 10 نشانونه چې کوم دی 10 سکور ستاسو پروت دی بیا دوباره پیره ګرځي هغه کې دې پیره کې مثال ستاسو رستو بیا به زمونږ د رستو وي بیا به موږ دغه ستاسو 10 خپل په ځای باندې پروت دی جي. دوباره جوړه چې لاړه جي هغه سر ته لاړه که دا سر بیا تاسو دغه حساب سره تاسو دا ویړ ده نو ستاسو به دغه سکور زیات شي که موږ ویړ ستاسو 10 خپل په ځای پروت دی زموږ سکور وخته دغه شان یو بل سره ځي چې آخري 60 سري چا چې 60 سر مخکې پوره کړ بل ټیم وبېلله کوم ټیم چې وبېلله نو په سهار ورځې باندې موږ د هغو کلي ته ځو او د هغو کلي کې چې کوم دی چې به دغه موږ به خپل دا لبه کوو هلته چې موږ لاړو نو هغې لپاره زموږ استقبال لپاره دا زموږ یو درنه لبه ده د مشرانو د وخت دا کرکټ ولیبال دا نه دی چې په پولو باندې ناست موږ په دې کې چې کټونه بالښتونه چټیانې دا انتظام ړمبې میلمه له کوو اوبو انتظام د هغو چې هغو کې څه فرق د هغو د قدر کې را نه شي وجه دا چې دا د بل لرې کلي نه راځي معزز خلک یې مشران یې دویمه دا ده چې زموږ دا کیل دی دا د 30 سالو نه بره خلکو دی وجه دا ده چې دا درنه لبه ده زموږ زیات زموږ مشران دي کیل موږ له راځي د موږ نوی خلک اوس خو 15 سالو پورې هم کسان لبې کوي خو هغو ځان له خپل لیکلو کې پریکټس کوي هغو ړمبې د مشران نه درې ترتیب یې زده کوي چې آیا د 2 کلو منځ کې به څنګه د لبه کېږي نو موږ چې کله لبه وکړو نو هغو بیا زموږ په هغه رول باندې بیا راشي بل کلي سره ځان لبه کوي نو په هغه حساب سره د خلکو استقبال کوي لکه نو بیا هغه کې موږ د 10 بجو چې زموږ چې ډېر دروند هغه کې څومره میلمانه چې 400-500 خلک چې هغو په دې کې چې کوم دی هغو له موږ چې ورکو او بیا د غرمې روټۍ چې کوم دی چې ښه په کور مې انتظام په هغه کې موږ هر څه چې کوم دی د هغو له د روټۍ پروګرام موږ جوړو په هغې کې چې کوم دی روټۍ کې زموږ ډېر ښه سیسټم وي په هغه کې چرګ شو جي میی شو غټه غوښه شو جي درنوالې هغه کې پیرنیانې کیرونه جي چې شي موږ غټ سوچ دی چې زموږ دا کوم ټیم چې کوم دی دته څه شي کې کمې مخصوص نشي نو موږ هغه کې مکمل دغه کو او دا موږ دا کیل یو میاشي یا 2 میاشي دا موږ یږدو په دغه 2 کلو کې دغه 2 کلو لبې جي په دې کې چې کوم ټیم پړ کېږي نو هغه لپاره دغه تیاری زموږ سیسټم یې لکه او بیا موږ آخري ورځې باندې چې کوم کلي کې دا لبه ختمه شي نو هغې باندې موږ دوا خیر وکړو چې ژوندي وجو کال لبه انشاءالله بیا خپل دا لبه ژوندی ساتو دا 2 کلو چې کوم دی لبې په دې موجوده وخت کې زموږ څه 14 کلي دي جي هغو دا لبه ژوندی ساتل او دا هغو کوي ارشد علي صاحب دا راته ووایه د تاسو چې 14 کلو نومونه واخیستل نو هغې کې ښه لوبغاړي څوک دي لکه دا راته وښایه چې هغې کې ښه لوبغاړي څوک دي لکه د یو مشهور یو تاریخ تلي داسې د کلاړیانو نومونه واخلی ولې چې موږ به د پروګرام په دغې وساطت سره د هغې ستاینه وکړو هغه کلاړیانو له به یو خراج تحسین پیش کړو ولې چې دا هغه هیروګان دي هغه اتلان دي چې کوم ستایلی شوي نه دي نو تاسو د هغو نومونه واخلی او کوم وخت دي او کوم د کلي نه هغو تعلق لري تاسو سوال وکړه اوس دې کې داسې کسان هم دي چې وفات شوي هم دي پکې دا لکه موږ چې کتل دي نو بیا د کلو کې چې زه به اوله د کسۍ کلي نه شروع کوم جي زموږ په تاریخ کې د کسۍ کلي چې کوم دې ځای کې لیونګین کاکا نوم او مشر وي هغه ډېر زیات ماهر او پوه الله دې وبخي اوس وفات شوی دی د هغه نه وروسته جي زموږ په دې کلو کې بیا چې هغه وخت کشرانو کې موږ نه مشران دي جي زما ترونه دي لکه فقیر محمد استاد عزیز الرحمن استاد جي نو دو چې کوم دی زموږ د کسۍ کلي کې دا دوه ډېر ماهر وو دا دومره ماهر وو جي چې دوی به په کلو باندې ګرځول نو دوی د لبو دپاره جي د ربکنۍ ته هم تللي د هغه علاقې کسان راغلي دوی بوتلي چې تاسو راشئ موږ لپاره مشري وکړئ دو هلته کې لاړل دا دوی یو تاریخ دی جي بیا په هغه ټایم کې دو پوره روغه میاشت هلته ووښکله او د هغه ځای کسانو دو داسې رسخت کړه پوښه به کوله لونګۍ به تړله جي او ډېر ښایسته پروګرام به کو دو هغو رسخت کړه هلته نه دو هلته بوتله دا د دې کلي مشران چې کوم دي دا ماهر وو جي بیا زمونږ د بني کلي کې جي موجوده وخت کې نسیم خان ورته وي ډېر قابل دی ماهر دی په دې نشانه بازۍ کې جي چې هغه باندې موږ فخر کوو هغه ته موږ چې کیل ته د هغه ناست یو نو هغه ډېر ماهر دی بیا هغه سره په ټیم کې چې کوم دی جي یوسف خان ورته وي داسې هغو سره نور ملګري دي امین الرحمن جي نو دا د کلو کې 3-4 جوړې داسې د تکړۍ نو دا بیا موږ په دې کیل کې وزیر مشر او قاضي کوټوال کینو
دا مایره دي. بیا زمونږ بل کلی چې کوم دی کرګ ورته ویل شي، په هغه کې موجوده وخت کې عطاالله استاذ او هلک سلطان نذیر نومې دی، دا دواړه ډېر مایره دي. بیا جي بل کلی دی بیاری ورته وایي جي، هلته زمونږ استاذ دی جي د هغه عرف ماله راځي حقاني استاذ ورته وي او بل زرجان استاذ، دا دی بیاری کلي مشهور دا دی. بیا بل کلی دی بره جي غوزانو باړی ورته وي، نو په هغه کې ظهیرالله استاذ او بشیر او افضل استاذ، دا درې ښه مایره دي. ځکه چې د دو لکه مثال مونږ ریکارډ ورته وي که نه چې دا د دو پرېښي دي لکه تکړه دي جي. دغه شان دی جي په د روپکنۍ کلي کې ریاض ورته وي جي چې ښه مایره دی. او بل کس نوم مال هېر شوی جي هغه هم ډېر تکړه دی. بیا رباط کلي کې عبدالله استاذ ورته وي جي هغه ډېر مایره دی، ښه تکړه دی. شکور ماما نوم یې دی، هغه مشر تقریبا 70-80 سال عمر دی، خو دې وخت کې هغه هم بیا دا لبه کوي، هغه ډېر مایره دی. بیا د پوکل کلي کې جي الله دې وبخي زما همزولی فضل نومې و جي، ډېر زیات مایل په دې موجوده وخت کې د هغه هم ته تکړه یو به پیدا نه شي، ډېر زیات مایل د هغه نوم فضل و جي. او د هغه سره جوړیدار چې کوم دی جي باقي لاله ورته وایي، هغه بیا د هغو مشر نیاز محمد خان شو جي. او نور د هغو ملګري، خو دا پکې د څو کسان چې کوم دي د دې کلي کې دا ډېر تکړه و جي. بیا بختیار لاله د پوکل هغه ډېر مایره و جي. اوس د هغه نظر کمی دی، کیل تماشې ته ناستي کښېنه، خو تاریخ هغه هم پرېښی دی جي چې داسې ورځ وه چې د پوکل او د کسۍ لبه وه، نو په هغې کې 2 کلو کې 2 مشران و جي. د کسۍ کلي کې عزیز الرحمن استاذ عرف جي او زمونږ تره دی جي هغه او د هغه علاقې نه چې کوم دی بختیار لاله. نو واورې ورېدې په هغه ورځ جي او په مخې من د پاسه ټینټ لګولی او پورې مخ ته حجره وه چت و، د هغې نه به ګزارونه کول او بیا په هغه حجره کې دندې ډرم لګېدلی او دوی به تل هلته به ګرمېدل، بار ګزارونه به کول د سهار نه واخله مازدیګره پورې جي. دواړو مشرانو دواړه ګزارونه لګولي جي. دا ما زه وړي کې ما تماشه کړه، د دواړو به دواړه ګزاره لګول، دا ډېر مایل و بختیار لاله. اوس د نظر په وجه باندې هغه تماشه کوي، کیل نه کوي، ډېر مایره پاتې شوی دی. بیا په کر کې تاج منیر حاجي ورته وي، اوس هغه عاجزه دی جي او لکه بیمار دی شوګر، نو هغه دغه ته نه راښکلی کېږي نه، خو تاریخ هغه هم جوړ کړی دی، هغه خپل په وخت کې ښایسته غشي ویشتلي دي. علي صاحب دا راته ووایه ستاسو د خوښې لوبغاړی څوک دی چې تاسو له د هغه گیم خوند نه کوي، تاسو د هغه گیم تماشه خوند نه کوي؟ ما لا خو جي په دې ډېر خوښ دی، خو جو پکې خاص تاسو وایي چې پکې خاص خوښ که نه، نو زه به دا یم جي چې په خاصو کې جي امین الرحمن جي د بني د هغه کیل ماله خوښ دی او هغه مینې سره کوي او د هغه کیل داسې کیل دی چې هغه چې ګزار خطا کړي هغه ورپسې خفه کېږي او زیات ولي جي او وړی سکون وي، ما ته ټکی اوچته کېدی، نو هغه په هغې من سم راځي او هغه ولي جي. مال هغه خوښ دی پوره په دې موجوده وخت کې جي. لږ غوندې ګران دی زما په نظر کې، تاسو ته به بیخي اساني. تاسو راته دا ووایه چې دا کومه لبه چې ده دا تاسو خو د مشرانو هغه د اسلافو کوم روایت دی هغه جاري ساتل دی، خو ننني دور په تقاضو کې دې کې ستاسو د ټولو کلو مشران کیني کوم چې د لبې مې د پوهېږي هغه دې کې داسې بدلون راوستلی شي چې دا اوسنی چې کوم کل دی هغه دا واخلي، لکه مطلب داسې پکې ترتیب راولي. لکه څنګه کرکټ کې موږ وګورو مخکې به ټیسټ میچونو 15 ورځو بیا هغه کم کړل 1 ډے ته راوستل، اوس 20 اورو ته راوستل، هغې نه اوس هم کمیږي 10 اورو ته چې کلاډیان پکې زیات پارټیسپیشن کوي او پکې زیات برخه واخلي. تاسو راته دا ووایه داسې کیدی شي چې دې کې لږ غوندې بدلون نه راولي چې خلکو ته اسانتیا راولي چې دا خلک پکې ډېر انټرست واخلي، څه بدلون راوستی شي تاسو؟ د بدلون خو تاسو ته دا ښیمه جي چې دا لبه پوښاغه چې وګورئ هغه به ماسپښین نه رستې نه وځي، د لبه شروع نه بس د سهار نه لبه او د ماښامه پورې شپې پورې به لیدکي به بلول، خو دا لبه رستې چې کوم دی د موجوده وخت لږ مصروفیاتو په وجه باندې موږ د کیل له بیا هم لږ اسانتیا ورکړه. د ټورنمنټ شکل کې د ډلو زموږ هغه حساب دی، هغه د سهار نه مازدیګره به موږ ورو د ټورنمنټ شکل موږ له دا ورکړی چې دا موږ د ماسپښین نه رستې کړو چې هر سړی خپل سر ټک پک وکړي او د ماسپښین نه رستې وزګاري. او اسانتیا دا ده چې دا ټوټل سر به موږ ساټې خو دې دپاره د مشران کېناستل او دا شکل یې ول ورکړ چې راځئ دا سر 40 شو، نو هغه سر موږ 40 کیلو چې هغې باندې هغه کیل په هغه ټایم کې موږ پوره کړو د ماسپښین 2 نه رستې. دغه پکې لږ بدلون راویستی دی،
خونې بګینی فیوچر کې راوستي شي جی لکه راتلونکي وخت کې راوستي شي نو راتلونکي وخت کې چې دا مونږه مثال د جیمې نه بار له به کوو نو مونږ دې له دا ټایم ورکړو ضرورت په تفکر دغه هغې دپاره چې د خلکو لږ هغه دغه کېږي پروګرام به اخر ته رسو او اخري سوال به د بجان نه کو بجان دا راته ووایه چې اوسني نسل ته یا د اقتدار کې چې کوم مشران زموږ ناست دي هغو له تاسو څه پیغام ورکوئ چې د دې د لوبې څنګه سرپرستي وکړي څنګه دا خپله کړي او چې کوم زموږ راتلونکي نسل دی هغو ته دا په دغه ښایست سره مخې ته منتقل کړي نو تاسو په دې اړه څه پیغام ورکوئ ما خو راتلونکي نسل ته دغه پیغام دی چې زمونږ د علاقې مشرانو دا پکار ده چې خصوصا د زمونږ د غشو دپاره دی کم از کم موږ له دومره سهولت جوړ کړي چې زمونږ دا ګراونډ دی خاص کله موږ په دې باندې یو میټینګ کړ دی او بیا هغې نه علاوه موږ ایسي خوا ته هم تللي اوس هم زمونږ ډیسي ته دا درخواست دی چې موږ لا د چت سیسټم جوړ کړي د چت باندې دومره خرچه نه راځي زیات زمونږ د علاقو مشران دا وایي چې موږ به دې سره خپل تعاون هم کوو کم از کم موږ له 50 فوټ اوږد او 18 فوټ پلن موږ له یو چت جوړ شي چې د هغې لاندې موږ د باران نه چې کوم دی موږ محفوظ یو نو موږ د خپل کیل دا موږ جاري ساتو نو زمونږ ټول د علاقې مشرانو ته دا درخواست دی زمونږ موجوده وخت ایم پی ای نه ایم این ای نه چې دو خپل تعاون سره یا مثال دوی موږ له مخکې خبره وکړي چې زمونږ کم از کم په دې ګراونډ کې چې کوم دی موږ له ښه چت جوړ شي چې زمونږ دا لبه دغې او بیا زمونږ د لبې سپاره څومره د علاقې کشران دي مشران دي دې سره مینه وساتئ دا ډېر ښایسته کیل دی او دا زمونږ د مشرانو ثقافت دی دا به موږ ژوندی ساتو ټولو په دې کې شرکت کوو ډېره مننه تاسو زموږ دا پروګرام وکړ د بجان ډېرې ګټورې خبرې وکړې او نور پروګرامونو کې به موږ دې راولو دو سره د پښتو او بیا د زموږ دلته کوم نسلیات دي انتروپالوجي چې ورته وي نو دو سره هغه علم هم شته چې دا نسلونه څنګه راغلي د دو څنګه تهذیب پاتې شوی دی د دې څنګه عادتونه دي د دو څنګه خوراک څښاک دی د دو ناسته ولاړه ده نو دو به موږ آینده پروګرامونو کې هم راولو او د دو زه ډېره بیا مننه ادا کومه چې دو خپل وخت راکړه او نننی پروګرام به خپل اختتام ته ورسول پروګرام لپاره موږ له اجازت راکړئ الله پامان